غزل څو شعرونه عرض دي. زما یادونه به ژوندي وي د مرګي نه وروستو، زما یادونه به ژوندي وي د مرګي نه وروستو، چې خلک ذکر د ګلاب کړي د سپرلي نه وروستو. زما یادونه به ژوندي وي د مرګي نه وروستو، چې خلک ذکر د ګلاب کړي د سپرلي نه وروستو. زه بې پروا د ورځې ګرځم د هر غم نه لرې، زه بې پروا د ورځې ګرځم د هر غم نه لرې. زه بس خراب شم اکثر د ماښامي نه وروستو. زه بې پروا د ورځې ګرځم د هر غم نه لرې، زه بس خراب شم اکثر د ماښامي نه وروستو. نن د ساګانو خوشبویي دی تر کوڅې را رسي، نن د ساګانو خوشبویي دی تر کوڅې را رسي. داسې ښکارېږي ته ولاړه یې بوتکي نه وروستو. او خبره لاړه په حجره کې د هر چا په خوله شوه، خبره لاړه په حجره کې د هر چا په خوله شوه. ستا د مات شوي بېګاني هغه بنګړي نه وروستو. خبره لاړه په حجره کې د هر چا په خوله شوه، ستا د مات شوي بېګاني هغه بنګړي نه وروستو. یو لیوني په ځمکه مړاوي ګل ته وجړل، او یو لیوني په ځمکه مړاوي ګل ته وجړل، او بیا ور روان شل یو اوږد اسویلي نه وروستو. هغه د ښکاري جړغونې دی ستت غوندې دی، هغه د ښکاري جړغونې دی ستت غوندې دی. د سوات تصویر د بارودونو د لوګي نه وروستو. هغه د ښکاري جړغونې دی ستت غوندې دی، د سوات تصویر د بارودونو د لوګي نه وروستو. زما ستا جنګ دی سترګې منځ ته پکې مه راوله، زما ستا جنګ دی سترګې منځ ته پکې مه راوله. ما سره پاتې به بیا څه شي د زړګي نه وروستو. زما ستا جنګ دی سترګې منځ ته پکې مه راوله، ما سره پاتې به بیا څه شي د زړګي نه وروستو. یو د تصویر وي او یو زه یم مونږ خبرې کوو، یو د تصویر وي او یو زه یم مونږ خبرې کوو. ستاسو د کور د هغه وړوکي دیوالګي نه وروستو. وار مې خطا شي تصوره څه اوتر اوتر شم، وار مې خطا شي تصوره څه اوتر اوتر شم، چې را په زړه مې شي د تور ماسوتني نه وروستو. ډېر خوندور کلام یې موږ ته وړاندې کړ ښاغلي لیاقت تصور صاحب. لیاقت تصور صاحب نه پس د مشاعرې بل شاعر انور چراغ یوسفزي له د سایل صاحب په دې شعر باندې مایک ته د راتلو بلنه ورکوم. دا چې د همه دنیا خوړلې وخت په وخت یمه، دا چې د همه دنیا خوړلې وخت په وخت یمه، ښکلی یمه خوږ یمه ترسکون یمه پښتون یمه. په سایل صاحب په دې شعر باندې ښاغلي انور چراغ یوسفزی له بلنه ورکوم چې راشي او موږ په خپل کلام باندې ورمنځي. انور چراغ یوسفزی. دا یو نظم دی پښتونخوا. راځئ چې پریدو دا خبرې نورې د تورو سترګو شونډو سرو ملګرو، وګټو ځان له خپل کام له وطن د وطن ټولو پښتنو ملګرو. که خپلواکي او خپل اختیار غواړئ یو پښتنه چغه ایستل پکار دي، یا ځان له بیل خپل اقتدار غواړئ دا د کارون بچي وجل پکار دي، چې کړو ښایسته په خپلو وینو وطن زړونو کې پروت د ارمانونو وطن. د ابدالي د تورې شړنګ جوړ کئ پاسئ ملګرو لور په لور خواره شئ، چې چرته څوک درته په بده ګوري وښایئ هغو ته خپل زور خواره شئ. کړئ د شیرشاه تاریخ ژوندی روڼو، چې د پښتون زور او طاقت ومني. ورځئ په مخ کې چې تېرستو نه شئ، چې در له ځان له سلطنت ومني. لاپس د هغې ژرندې پل نه دی، سر د پیرغون چې پکې دل نه دی.
او د دې وطن بربادي نشو لیدی که څوک یې غواړي نو دشمن دی زمونږ منو سرپه به په خپل سر ونه کړي شاه زلمی هر یو غیرتمند دی زمونږ مونږ به د خپل ځان هیڅ پروا ونه کړو ګرانه وطنه چې آباد کړو تا یا به د خپل سرونه ستا نه ګزار یا لرې نه ده چې آزاد کړو تا یا به په خپل وینو ولمبېږو یا به په خپل وطن کې وخندېږو او چې خپه نشي پسرلي یارانه مونږ ستا ګلونه بویولی نشو څو پابندي زمونږ په ژبه چې ده ستا د ښایست نغمې ویلی نشو چې موشي پټې دا سرتورې پیغلې د خپلواکۍ سندرې وایي دلته د هغې ورځې انتظار کومه چې ټول بچي مې په خندایي دلته بیا به په تمه هر سړی د راتلو سپرلیه تا ته هر کلی د راتلو او زی چې اوس یو بل ته ورغاړه وځو د لر او بر خورو ورو پوښتنو چې ټول یو موټی شو یوه ناره شو د احمد شاه بابا بچو پوښتنو او د میرویس خان او ملنګ جان خاورې نه یو بل له لاس د ورورولۍ ورکړو د خوشحال خان او باچا خان خاورې له زیری د امن خوشحالۍ ورکړو د پښتونخوا د زړه به ور روغ شي د پښتونخوا د زړه به ور روغ شي کمی کابل او پیښور روغ شي زی چې اوس یو بل ته ورغاړه وځو د لر او بر خورو ورو پښتنو چې ټول یو موټی شو یوه ناره شو د احمد شاه بابا بچو پښتنو د میرویس خان او ملنګ جان خاورې نه یو بل له لاس د ورورولۍ ورکو د خوشحال خان او باچا خان خاورې له زیری د امن خوشحالۍ ورکو د پښتونخوا د زړه به ور روغ شي کمی کابل او پیښور روغ شي او پښتنه خاوره د پښتون کام ده په دې کې بل څوک اوسېدلی نشي که ځینې خلک بربادي غواړي دغه ارمان سر کېدلی نشي او تخت د دیلي به هېرولو ګرانه تخت د دیلي به هېرولو ګرانه هغه به دا وطن زیبا یادوو دا دی زمونږ د ښکلاګانو وطن چې مې بابا به پښتونخوا یادوو او چراغ لرمه په زړه دغه ارمان خپله وطنه که مې تشي جانان ډېر ښه ډېر اعلی دا انور چراغ یوسفزی صاحب چې ډېر خوندور او ډېر زړه پورې نظم یې موږ ته وړاندې کړ د مشاعرې په دې مرحله کې د پښتو ادبي او کلتوري تړون متحده عرب اماراتو ګران صدر ښاغلی فضل سبحان عبید صاحب چې د پښتو ژبې د دې دور د غزل د نظم د سندرې یو نماینده شاعر دی هغه که د کراچۍ پښتون له آواز ورکړی دی نو د پیښور د کابل د جلال آباد پښتون ته هم نه دی هیر شوی او دا خبره به د تاریخ یو ایسۍ چې د هغه عمړی کتاب لیونی موسم دا یو تاریخي خبره ده چې په تیر 2 کاله کې د هغې 15 اډیشنونه خرڅ شو او بار بار خلک غوښتنې کوي چې د هغې بل اډیشن پکار دی د هغې بل اډیشن پکار دی ډېر نوموړي شاعر خپل ډېر خوږ او ګران ملګري فضل سبحان عبید صاحب له هم د عبید صاحب په دې شعرونو مایک ته د راتلو بلنه ورکوم چې پښتانه چرې کلار نشو د یو بل د مرګه پښتانه چرې کلار نشو د یو بل د مرګه که خویندو میندو ورته ډېرې لوپټې ونیوې پښتانه چرې کلار نشو د یو بل د مرګه که خویندو میندو ورته ډېرې لوپټې ونیوې او سینګار دې نه کوي سپرلي ته لامودې پرتې دي سینګار دې نه کوي سپرلي ته لامودې پرتې دي ښکلو مخونو ته بې وخته آینې ونیوې او اوس خو د مینې عجیبه غونته دستور شو اشنا اوس خو د مینې عجیبه غونتې دستور شو اشنا هر یو مین د ګل په ځای یار ته پیسې ونیوې د ښاغلي فضل سبحان عبید صاحب له هم د هغه په دې شعرونو باندې مایک ته د راتلو بلنه ورکوم چې راشي او موږ په خپل کلام باندې ونمانځي ښاغلی فضل سبحان عبید صاحب